یو شپه پلار چې نوم یې بیټر دی او د هغه زوی چې نوم یې زین دی په خپل موټر کې روان دي او ناڅاپه دوی په سړک باندې یو کوچنی چیته بچی ویني. دا بچی ډېر کمزوری او ویریدلی دی او داسې ښکاري لکه یوازې دی ځکه د هغه مور شاید څه وجلی وي. زین سمدستي له موټره راکوزیږي او دی بچي ته ورځي. هغه وایي پلاره د امریکا مونږ یې پرېږدو، دا دومره کوچنی دی مونږ به یې کور ته یوسو. بیټر لومړی نه مني، وایي زین دا یو خطرناک ځناور دی، مونږ دا کور ته نشو وړل، دا به لوی شي او مونږ به وخوري. خو زین خپل پلار ته ډېرې زارۍ کوي او وایي پلاره خیر دی دا به مونږ وساتو. زین پلار ته ستړی شي په زارو زارو او د هغه زړه نرم شي. بالاخره بیټر راضي شي او دوی دا د چیته بچی کور ته راوړي. کله چې دوی دا بچی کور ته راوړي کرسټن د زین مور هم ورسره مدد کوي. دوی دا بچی کور کې په یو نرم بستر کې ساتي او ځینې د شیدو او د خوراک خیال ساتي. زین غواړي چې دی بچی ته یو نوم ورکړي او هغه څو نومونه خوښ کړي لکه سپیټس، سپیډي یا پیزي. او کرسټن وایي نه دا نومونه ښه نه دي، زه غواړم چې په دې دومه نوم کېدم. زین دا نوم ډېر خوښ شي. اوس د چې د بچی دومه په نوم یادېږي. دومه اوس د دې کور لپاره داسې دی لکه یو سړی او زین ورسره ډېره مینه کوي. هغه هره ورځ دومه ته شیدې ورکوي، ورسره لوبې کوي او ښتې دومه د ځان سره بستر کې ویده کوي. دومه یو نرم او مهربانه بچی دی او زین ته داسې ښکاري لکه د هغه کوچنی ورور. د وخت په تېرېدو سره دومه لوی شي. زین او دومه هر وخت یو ځای وي او دوی یو بل سره ډېر نږدې وي. زین دومه ته زده کوي چې څنګه منډې ووهي. یو ورځ بیټر زین ته وایي راځه موږ به دومه ته دا وښیو چې څنګه تیزې منډې وهي. دی دومه د پارام یو کولاو میدان ته بوځي او بیټر خپل موټر سایکل چلوي. دومه د موټر سایکل تر شا منډې وهي او هغه دومره تیز دی چې حتی موټر سایکل یې هم نشي نیول. زین خاندي او وایي لاره دومه به ستا موټر سایکل نه هم مخکې شي. بیټر هم خاندي او وایي هو دا چیته دی، دا د منډې لپاره پیدا شوی دی. دا منظر ډېر په زړه پورې وي او زین او دومه یو بل سره نور هم نږدې شي. بیټر زین ته د ژوند په اړه ډېرې زده کړې ورکوي. یو ورځ هغه زین ته وایي زین دومه یو خطرناک ځناور دی، مونږ دا نشو ساتلی، دا به بیا خپل اصل ځای ته لاړ شي چیرته چې دا خوشحاله وي. زین دا خبره نه خوښوي او وایي پلاره دومه زموږ سره خوشحاله دی ولې مونږ دا نشو ساتلی. بیټر ورته په نرمۍ سره وایي دومه به هغه ژوند وکړي چې له دې لپاره دی، که مونږ دا دلته وساتو نو دا به هیڅکله پوره خوشحاله نه وي. چیته د منډو او ازادۍ لپاره پیدا شوی دی. زین دا خبره زړه کې اچوي خو هغه اوس هم نه غواړي چې دومه پرېږدي. هغه فکر کوي چې دومه به تل زما سره وي. خو یو ورځ بیټر ناڅاپه ناجوړه شي، هغه ډېر کمزوری شي. خو بیټر پوهیږي چې زما وخت کم دی. هغه زین ته وایي زه به تل ستا سره یم، حتی که زه دلته نه وم ته به اوس تکړه شې او دومه خیال وساتې، دومه به خپل اصل ځای ته لاړ شي. زین دا خبرې اوري خو د هغه زړه ماتېږي. بالاخره بیټر نور ژوندی نشي پاتې کېدی او هغه مړ شي. دا د زین او کرسټن لپاره یو لوی غم دی. زین ډېر جاړي او کرسټن هغه ته وایي موږ به اوس یو بل سره مدد وکړو، ستا پلار به تل زموږ په زړونو کې وي. د بیټر د مرګ نه بعد کرسټن او زین د خپل فارم ساتلو لپاره پیسې نشي پیدا کوي. دوی غواړي چې فارم پرېږدوي ځکه دوی سره نورې پیسې نشته چې دلته ژوند وکړي. کرسټن فیصله کوي چې موږ به ښار ته لاړ شو چیرته چې د هغې ترور ژوند کوو. زین دا خبره نه خوښوي ځکه هغه د فارم سره ډېره مینه وي او هلته دومه سره خوشحاله دی. خو هغه پوهیږي چې موږ بل انتخاب نشو پیدا کوی. کرسټن زین ته وایي زین موږ به نوی ژوند شروع کړو، دا به اسانه وي خو موږ به یو ځای وو. زین غمجن دی خو هغه د خپلې مور خبره مني. دوی دومه هم له ځان سره بوځي ځکه زین نه غواړي چې دومه یوازې پرېږدي. دوی خپل سامانونه راټول کړي خو د فارم نه تل لپاره ځي. زین د فارم هر کونج ته ګوري او د هغه زړه ماتېږي کله چې هغه د دې ځایونو یادونه را په زړه کې چیرته چې هغه سره دومه لوبې کولې. هغه د خپل پلار یادونه کوي چې څنګه مې پلار دومه ته موټر سایکل تر شا منډې ورکولې. زین کرسټن او دومه روان شي او هلته ورسیږي. دوی د کرسټن د ترور سره په یو ځای کې ژوند شروع کړي. دا ځای کوچنی دی او دا د فارم د میدانونو نه ډېر مختلف دی. زین ته د ښار ژوند عجیب ښکاري او هغه د خپل پخواني ژوند یادونه کوي. دومه د ښار سره سمون نه اخلي او د هغه د منډو لپاره کولاو ځای نشته. د کرسټن ترور له دومه نه ډېرېږي او وایي د دې چیته ډېره زیاته زه ویرېږم، دا به موږ ته خطر جوړ کړي. کرسټن کوشش کوي چې بل یې ترور ته ووایي دومه مهربانه دی، هغه یې څوک هم نه خوري. او زین پوهیږي چې دومه دلته خوشحاله نه دی. کرسټن زین ته په یو نوي سکول کې داخله اخلي. زین ته دا سکول عجیبه ښکاري ځکه هغه د فارم د آزاد ژوند سره عادت دی. په سکول کې نور هلکان زین ته پام نه کوي خو ځینې ورباندې زورور هم دي. او یو هلک زین ته وایي ته کلي نه راغلی، ستا ځای دلته نه دی. زین غمجن شي خو هغه چوپ پاتې کېږي او کوشش کوي چې په سکول کې سمون وکړي. یوه ورځ دومه تښتي او د زین سکول خواته ورځي. هغه په سکول کې منډې وهي او ټول ماشومان او استادان ویریږي. یو ماشوم چغې وهي او
وای چیته دی دا مونږ خوري. زین سمدستي دومه ته ورځي خو د سکول خلک غوښتنه کوي چې دومه ونیول شي. زین پوهیږي که دومه ونیول شي نو هغه به جال کې واچول شي او دا به دومه لپاره بد وي. هغه ته د خپل پلار خبرې په یاد شي چې ویل به دومه به خپل اصل ځای ته لاړ شي. زین فیصله کوي چې هغه دومه هغه ځای ته بوزي چیرته چې ځناور ژوند کوي. زین په خپل موټر سایکل روان شي چې دومه خپل ځای ته بوزي. دا د پلار غوښتنه وه. هغه د خپل مور نه پټ ځي چیرته چې زین د خپل پلار غوښتنې دپاره ځي. دوی به د میدانونو او غرونو نه تیر شي. دا لاره ډېره اوږده او خطرناکه ده ځکه هلته خطرناک ځناور دي، دښتې او سیندونه دي. زین او دومه څو ګنټې سفر کوي او ناڅاپه په موټر سایکل کې تیل ختم شي. زین حیران شي ځکه هغه فکر کوي چې تیل به کافي وي. دوی اوس په یو خلاصه دښته کې بند پاتې شي چیرته چې شاوخوا هیڅ نشته، یوازې وچې خاورې او لمر دی. زین د موټر سایکل خواته ودرېږي او شاوخوا ګوري. زین د خپل بکس نه اوبه راوباسي او دومه ته یې ورکوي. هغه په خپله هم لږې اوبه وڅښي خو پوهېږي چې دا اوبه ډېرې وخت ونه شي. هغه نقشې ته ګوري خو دوی نه پوهېږي چې اوس موږ چیرته یو. زین لږ ویرېږي خو هغه د دومه لپاره قوي پاتې کېږي. دوی د موټر سایکل سره یو ځای روان شي. ناڅاپه دوی یو پخوانی او خراب جهاز ګوري چې په دښته کې پروت دی. دا جهاز ډېر زوړ دی او داسې ښکاري لکه کلونه وړاندې چا پرېښی وي. زین او دومه د جهاز لاندې سوري ته ورځي ځکه لمر ډېر ګرم دی. زین وایي دلته به موږ لږ آرام وکړو. دوی د جهاز لاندې ناست دي او زین خپل پلار یادوي. هغه فکر کوي چې پلار مې دلته وی نو هغه پوهېده چې اوس څه وکړو. په همدې وخت کې دوی یو سړی ګوري چې د دښتې نه راځي. د دې سړي نوم ویلکر دی، یو عجیب و تنهایي سړی چې په دښته کې ګرځي. زین لومړی له ویلکر نه ویریږي ځکه هغه فکر کوي چې ویلکر یو بد سړی دی. ویلکر زین ته نږدې شي او وایي هلکه ته دلته په دښته کې څه کوې؟ خو دا چیته د ستا ده؟ زین ورته وایي دا زما ده او زه یې خپل کور ته بوځم. ویلکر خاندي وایي ته یو زړور هلک یې خو دا لاره خطرناکه ده. زین په ویلکر باندې شک پیدا شي او هغه فکر کوي چې شاید ویلکر غواړي دومره هرس کړي. خو ویلکر د زین سره مدد کوي. هغه وایي زه پوهېږم دا دښته خطرناکه ده، که ته غواړې زه به تا سره یو ځای شم. زین لومړی دا نه مني خو ویلکر ورته اوبه ورکړي او وایي ته اوبو ته اړتیا لرې. زین د اوبه اخلي او دومه هم د ویلکر خواته نږدې شي. دومه د ویلکر نه ویریږي او دا زین ته یو څه سکون ورکوي. ویلکر ته یو عجیب سوچ ورشي. هغه موټر سایکل او پیراشوټ نه یو کشتۍ جوړه کړه. دوی دومه هم په دې کشتۍ کې کېنوي او درې واړه زین، دومه او ویلکر په دې کشتۍ کې میدانونو په لور روان شي. دوی د میدانونو نه تیریږي خو کله چې دوی دښتې ته ورسي دا کشتۍ نور کار نه کوي ځکه پیراشوټ شکېدلی وي. دوی فیصله کوي چې کشتۍ پرېږدي او په پیدل روان شي او دومه هم د دې ترڅنګ روان دی. په دې وخت کې زین ویلکر خبرې شروع کړي. زین ویلکر ته وایي زه دومه غرونو ته بوځم ځکه زما پلار دا غوښتل. ویلکر د زین د پلار په اړه غوښتنه کوي او زین ورته وایي چې زما پلار مړ شوی دی. ویلکر خفه شي او وایي زه پوهېږم چې دا څومره سخته ده خو ته یو زړور هلک یې. زین اوس هم په ویلکر پوره باور نه لري خو هغه د ویلکر د خبرو نه یو څه سکون اخلي. په لاره کې دوی یو پخوانی الماسو غار ګوري چیرته چې ویلکر د الماسو په لټه کې و خو ناڅاپه غر راپرېوځي او ویلکر پکې دننه بند شي. زین لومړی فکر کوو نو هغه ویلکر پرېږدي او لاړ شي. هغه فکر کوو چې ویلکر شاید غوښتل دومه خرڅ کړي. زین او دومه یوازې روان شي. زین اوس هم د ویلکر په اړه شک لري. په لاره کې دومه په یو جال کې راګیر شي او زین د یو خنزیر لخوا بېهوشه شي. زین په خطر کې دی او دومه هم نشي خلاصېدل او په همدې وخت کې ویلکر راڅرګند شي. معلومه شي چې هغه د غار د خوا د لارې نه راوتلی و. ویلکر زین او دومه وژغوري او زین اوس پوهېږي چې ویلکر بد سړی نه دی. هغه د ویلکر نه معافي غواړي او وایي ما فکر کوو چې ته غواړې دومه خرڅ کړې. ویلکر خاندي وایي نه زه یوازې غواړم چې تاسو دواړه خپل منزل ته ورسېږئ. دوی درې واړه بیا یو ځای روان شي او زین اوس په ویلکر باور کوي. دوی یو ځای ته رسېږي چېرته چې دوی له خطرناکو ځناورو سره مخ کېږي. یو ورځ زین په سیند کې د مګرمچو سره مخ شي. هغه په سیند کې لویږي او مګرمچ ورته نږدې شي. زین چغې وهي. ویلکر سمدستي زین ته ورشي او هغه له اوبو راوباسي. خو زین اوس پوهېږي چې دا سفر ډېر خطرناک دی. دوی د سیند له تیزو اوبو نه هم تیریږي او دا یوه سخته مقابله ده. ویلکر زین ته وایي ته زړور یې خو قوي اوسه. زین د ویلکر د مدد نه مننه کوي او دې درې واړه غرونو په لور روان شي. کله چې دوی غرونو ته نږدې شي یو خطرناکه پیښه رامنځته شي. مچان حمله کوي چې تیستي مچان ورته وایي او دا مچان د خوب ناروغي پیدا کوي. ویلکر زین ته سوري جوړوي او ځان پې خوري. ویلکر سلګونو مچانو لخوا وچیچل شي او هغه ناروغ شي. زین ویلکر یو نږدې کلي ته بوځي چېرته چې د ویلکر خاندان دی. هلته ویلکر ته علاج کیږي او معلومه شي چې
هغه د دې کلی دی او هغه ښځه او بچي هم لري. زین د ویلکر د قربانۍ نه ډیر متاثر شي او هغه پوهیږي چې ویلکر یو رښتینی ملګری دی. دومره په غرونو کې یو بل چیته ګوري. دومره دې چیته ته ورځي او دوی دواړه یو بل سره لوبې شروع کړي. زین دا ګوري چې دا هغه ځای دی چې چېرته چې دومره پاتې شي. هغه دومره ته وایي تا اوس خپل کور پیدا کړل، دلته خوشحاله یې. زین له دومره سره دی پماني کوي دومره بیا خپل ملګري سره لاړ شي او زین دا ویني چې دومره اوس خوشحاله دی. دا یو غمجنه او خوشحاله شیبه ده ځکه زین پوهیږي چې هغه د خپل پلار غوښتنه پوره کړه. زین بیا ویلکر ته ورځي او وروسته کور ته ځي. هغه خپلې مور سره یو ځل بیا یو ځای شي او دوی خپل ژوند شروع کړي. دا کیسه ختمه شوه. پاتې شي زموږ سره تر بلې کیسې.